دا اوس نږدې ورځو کې د دغه مسله راله د طارق مسعود صاحب او موږ الحمدلله حق ته حق وایو که هغه دیوبندی او که بریلی او که هر څوک او که زموږ سره هر څنګه معامله وي ځکه دی په خپله په موږ پسې ډېرې ګډې وډې وایي او داسې محقق عالم نه دی غریب نو دغه دی چې ناست یو په یو انداز دیګیا یو خلک یې خوښوي نور چې جوهر محقق عالم نه دی هغه د مخکې ورځو کې د قرآن باره کې غلطي کړې ده قرآن کې ظاهري د ګریمر د قواعدو مطابق غلطیانې شتي یعنې دی دومره غټه خبره ویشتې ده چې ما دا خبره اورېده نو په ما باندې غونی ځګ شو ښه دا د قرآن عظمت بیانو بیان دا د قرآن عظمت عنوان او بیانویم عظمت یو خو علم اوسه دومره جوور نه دی قواعدو د ګرامر نه دومره پوه خبر نه دی یعنې که پوه خبر وي بیا په دې خبرې نه م خبر دی دا چې بس چېرته په دغه کې راغلی ده الفاظ د خولې نه هغه وتي دي نو که قرآن کې بعض ټکي داسې دي چې هغه د ګرامر او د قواعدو خلاف دي خو بیا هم په چا کې دا جرأت نشته چې هغې کې ګوتې ووایي دا اوس د قرآن شان بیانوي چې قرآن الله داسې ساتلی دی چې په دې کې څوک ګوتې نشي وایي خو بل طرف ته دې مسله ورانه کړه وړه مسله نه ده غټه مسله دې ورانه کړه په هغې باندې بیا د هغوی خپلو علماو ردونه وکړو او پوهه یې کړو چې دا مسله دې غلطه ده یو پیر معذرت یې وکړو به دویم پیر وکړو زمونږ خلک کله په دې پوهېږي الا من رحمه ربي چې او عالم لم لغزش او غلطي شتي زه خپل ځاني اگر که هغه د جدا مکتب فکر سړی دی زه دا نه منم چې دا سړی د قصدن عمدن د قرآن بې ادبي وکړي ځکه چې خو لګیا د قرآن عظمت بیانوي او یوه دا خبره کړې ده چې اوس دا هغوی ته بې ادبي ښکاري به نو وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له لیکل او لوستل نه ورتلل او بیا د بریلیانو نه به د یو الله خلاص کړي او ته وي ښه او تا له درځي ها دا اعتراض دی او تا له درځي پیغمبر نه ورته تا له درځي نو هغه غریب یې ګډ وډ کړی دی اوس بهر ملک کې دا خو پروګرام نه تللی او سوچ کې دی چې واپس راشم او کرا نه شم دا صحیح خبره په دې سوچ کول پکار دی دا خو د ړندو ملک دی که رالی پته یې څوک دې مړ کړي کم ځای کې ختم کړي هېڅ پته یې نه لګي ځکه چې دلته څوک دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې عالم نه غلطي کېدی شي عالم انسان دی عالم نه لغزش کېږي کله ناکله عالم قصدن هم غلطي کولی شي ګناه ته کېدی شي موږ دې ته ذهن نه دی جوړ کړی ځکه موږ په دې خبره ډېر خفه کېږو که څوک راته ووایي چې یاره د فلاني شیخ صاحب سره کېدی شي په دې دلیل نه و کېدی شي په دې مسله رسېدلی نه نو موږ پرې سخت خفه کېږو ځکه چې هلته موږ دا خبره منو نه چې زموږ دا شیخ زموږ دا امام زموږ دا عالم خطا کېدی شي داسې یو فایدې دپاره خبره راله بهرحال طارق مسعود صاحب خبره مثال ذکر کړو دا به ژوندی مثال دی چې لکه اوس خلک دا خبره پکې باز کې ما واورېده چې دا څنګه د عالم دی دا خبره کړې نو خطا شو په خپله ووایي زه پوه شوی نه یم اوله کې خو یې لږه ډېره دفاع وکړه وایي زما مطلب دا و په دې کې مطلبونه نه بیانېږي سپا دې غلطه خبره کړې بیا په دویم کلیپ کې وایي چې بس ما نه غلطي شوې ده صحیح دی ښکلی کار وکړو نر کار وکړو خپله غلطي ومنل خو زموږ خلک به غلي کړي او بیا چې دا پښتانه ماشاءالله په دې باب کې ډېر ښه دي پښتانه په دې باب کې نورو قومونو نه کوم زموږ خواوشا کې اوسېږي هغونه ډېر ښه دي اگر که بعض مولیان یې راګرمۍ او فتنې پکې پیدا کوي او کوشش کوي چې د پښتنو کې هم دا قتل و قتال او دا پلانې مړ که او دا ګستاخ ته او دا کوشش کوي خو نه د نورو په نسبت زموږ عوام هوښیار دی او سنجیده دي خو دا نور نه پوهېږي بلکل ډېر لږ پکې پوهېږي اوس که یو چغه دې وویله چې دا ګستاخ رسول او په ایرپورټ راننوتو څوک به بچ کړي پولیس غریب ځان له منډې وایي چې ما پکې څوک مړ نه کړي بل ځان له منډې بیا موږ څه وایو عنوان دې ویډیو له او دې تصویر له ورکوو محبان رسول عاشقان رسول دا د پیغمبر سره محبت دی چې ته د یو مسلمان عذر نه منې د هغه غلطي نه منې د هغه دپاره لغزش نه منې او رسول الله وسلم چې د هغه سړي قصه بیانول هغه اوښ چې ته ورک شوی یاد درته که نه چې میلاو شو څه ووي وی یا الله زه ستا رب یم ته زما بندی وی اخطأ من شدة الفرح عذر ولا رسول وسلم په خپله بیان کړو د ډېرو خوشحالۍ نه خطا شوی
ته څنګه د دې سړي د تابعدارۍ دعوه کوې او ته د یو انسان خبرې ته سوچ نه کوې، د هغه دپاره عذر نه منې، د هغه دپاره لغزش نه منې. مقصد د خبرې اولنی او اخرنی دا دی چې ګډ نه ګډ سړي باندې خطا راتلی شي، او دا عیب نه دی بلکې دا د انسان دپاره کمال دی. دا عیب د چا دپاره دی؟ عیب د الله دپاره دی، د الله دپاره عیب دی. انسان خو دی ده که چې دنه به غلطي کېږي، او چې د انسان نه د غلطي خطا ګناه هر څه لري بیا پاتې شي، بیا خو د قصه ټوله ختمه کړه. الله چې د توبې د دروازه کولاو کړي ده ولې ولې کولاو کړي؟ ګناه به کېږي. ولې مؤمنانو دا دعا غوښتې ده ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یا الله موږ مه رانیسه که موږ نه خطا وشي یا موږ نه هېره شي. ولې دا دعا الله را نقل کړې ده؟ نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې. وی رسول صلی الله علیه وسلم به خطبې څو کولې؟ دوه. په ولاړه به یې کولې، درې مسلې دې یادې کړې. خطبې دوه وي، په ولاړه وي، په منځ کې به یې دمه کوله، کېناستو به لږ ساتله. اوس راځو د خطبې مسایلو. اول خو دا خبره یاده کوي د دلایلو په رڼا کې دا مضبوط قول دی چې د جمعې خطبه د جمعې د منځه لپاره شرط دی، بغیر د دې نه د جمعې لمونځ نه کېږي. دلیل په هغې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ټول عمر چې د جمعې لمونځ کړی دی نو د هغې نه مخکې خطبې کړي دي، او رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي صلو کما رأیتموني اصلي، داسې لمونځ وکړئ لکه څنګه چې تاسو زه په منځه لیدلی یم. نو د جمعې د منځه دپاره خطبه دا څه دی؟ شرط دی. ورسره دا مسله م یاده کوي، دلایلو په رڼا کې بیا دا مضبوط قول دی چې د جمعې د منځه دپاره چې کومې خطبې دي دا دوه دي. که بعضو علما ویلي په یو اکتفا کېږي، خو نه، دوه پکار دي. او په هغې هم دقه دلیل دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې ټول عمر خطبه کړې ده نو دوه خطبې کړې دي، یو یې چېرته نه ده کړې، او هغه موږ ته ویلي وي داسې لمونځ وکړې لکه څنګه چې ما کړی. بله مسله، څومره خبرې چې سړی وکړي نو دې ته خطبه وایي. که بعضو دا مسله سمه ګرانه کړې ده، او ګرانه کړې په دې ده یو جانب ډېر ښه دی، ګرانولي پکار دي. یو طرف ته خلک به بل نیت ګرانوي. لکه زه استاد ته دا ووایم چې په دې منبر کېناسته ګپ نه دی، نو زما دا خبره صحیح ده. زه د دین قدر بیانوم چې دلته هر سړی خو نشي کېناستی، او کله څوک یې ګرانوي په دې چې زما نه دا ځای څوک وانه اخلي، نو د ده بل نیت دی. نو د یو دا خبره په مشرق کې ده، د بل د په مغرب کې. اوس ته یو ورځ منځه ته مخکې کېږي د محراب کې، اوس دا ته مخکې نه شي، نو زما سره یره څه ده؟ یره که دا محراب یې رانه پاسه، یره که دا محراب یې رانه ونیو نو زه به څه خورم؟ زمونږ خو دقه یو ځای و، او هغه رانه څه شو؟ لاړو. نو زمونږ بعضو خلکو دا بیان وعظ او نصیحت ډېر ګران کړی دی، او بعضو ته یې له منډه مذاق او مسخره جوړه کړې ده، او دواړه په خطا دي. مذاق او مسخره که ډم دی، که اجړا دی، که کدړا دی، که لوبغاړی دی، که شرابي دی، که نشهیز دی، که هر څوک دی هغه منبر ته راخی جواب پرېږدی، دوه خبرې خو به وکړي که دا اوس مسخرې جوړول دي، د دین نه مذاق جوړول دي. او بعضو دومره ګرانه کړې ده چې ته د نصیحت نوم وایلی بس هغه دغه نه، منځنۍ لار پکار ده. منځنۍ لار دا ده چې په دې منبر چې کیني هغه به زما او ستا په شان انسان وي، د اسمان نه ملایک نه راځي ګورې، نو دومره ګرانه نه ده. ورسره دا یاده که په دې اله به کیني چې کله دومره څه درته معلوم یي قرآن او حدیث نه چې ته خلکو ته د هغې په رڼا کې بیان کړي، بس. نو نه ډېره ګرانه ده، نه داسې ګپ دی چې ته پرون دې توبه ویستې ده او نن څه کوې؟ نن دې پټکی اچولی دی او امیر صاحب بیانونه کوي. نه، دا مسخرې جوړول دي. او چې چا له د ګاډي چل نه ورځي، ته ګاډي ته پرېږدې خپل ګاډي ته، سکوټر ته یې څوک نه پرېږدي، زما د سکوټر به خراب کړي. او راغلی په منبر ناسته و، کله په کرکټي ناسي درس کوي، د فلاني خصوصي بیان، د فلاني کرکټي. زه د دغه سړي بېعزتي نه کوم،
نه ما د چا نوم اخیستی دی. زه وایم ته ولې د دې محراب بې عزتي کوې؟ او دقه کرکټي ته دا ووایه چې ته ځان سره یو داسې کس لوبې چې هغه له کرکټ نه ورځي. زه دا تپوس دې وکړه لوبې لوبه وله نه ورځي. نو خو لوبه د دنیوي که ورځي او که نه ورځي هېڅ فرق نه کوي، خو په دې منبر چې ته کښېنې دا خو د پیغمبر د وارثانو دی. نو چې تا سره علم وي دا نه چې بیا دلته ناست یو کله یوه قصه کې او کله بله او کله بزرګان او کله کارګزاریانې بیانې او کله یو څه او کله بل څه. نو د جمعې خطبه څومره ده؟ دې دپاره صحت شته. چا ویلي دي ګوره په خطبه کې یو څو خبرې لازم دي. د الله حمد، په رسول وسلم درود، خلکو د تقوا وصیت، د قرآن یو آیت ویل او دعا. او بعض علماء دا ویلي دي، زما خپل ځاني په دې زړه مطمئن دی الحمدلله. امام ابن تیمیه، شیخ الاسلام ابن تیمیه هم دا خبره ذکر کړې. وی ګوره خطبه هغې ته وایي چې په عرف کې ورته خلک خطبه وایي. بس خطبه څه ته وایي؟ په عرف کې او په دې زمانه کې خلک وایي چې یاره پلاني سي چلو کو خطبه وکړه بس. ښه نو په خطبه کې څه په خطبه کې لازم حمد د الله وي، په رسول وسلم درود وي، نصیحت یې ووعظ وي. بس دقه خطبه ده چې هغه زمانه کې او عرف کې خلک وایي چې او پلاني سي چلو کو خطبه وکړه. اوس زه راغلم په منبر باندې ودرېدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. او بیا په منځه ودرېدو. تاسو ته خطبه وایي؟ چې تاسو ته خطبه نه وایي نو دا خطبه ده؟ زه منبر ته راوختم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زي چې مونځ کوو خطبه ته وایي؟ زه راوختم منبر ته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. او الله رب العزت قرآن کوي یو آیت 2 منټه خبرې، په رسول وسلم باندې درود او په منځه ودرېږي. کلي شوي پکې خطبه نه ده. تاسو خطبه څه ته وایي؟ ښکري دا خطبه ده که نه؟ په رسول وسلم یې درود ووي، حمد یې پکې ووي، آیت یې ووي، نصیحت یې وکړو، بس دا خطبه ده. قصه اوږده نه ده چې دې دپاره به لازم دی، دې دپاره به لازم دی، دې دپاره نه 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 نه. چې خلک وایي چې او دا خطبه ده عرف کې زمانه کې، بس دقې ته څه ویله کېږي؟ خطبه. بیا راځو دې مسلې له. د خطبې په دې منځ کې دا ناسته، د خطبې په منځ کې ناسته ته مستحب طریقه ده. او مستحب ورته موږ ولې ووایي؟ یو سړی ته ورته واجب ولې نه وی؟ ځکه چې رسول وسلم به کېناستو او دا دغه ټول عمر طریقه وه. بعضو صحابه کرامو نه نقل دی چې هغوی د 2 خطبې یو ځای کړي دي، یعنې منځ کې ناست نه دي. یو خطبه ختمه کړې ده بیا پسې بله شروع کړه. نو د هغې د لاسه موږ وایو چې دا مستحب دی، یعنې ناسته غوره ده. او دا د اکثرو اهل علمو فتوا ده. سوال دا دی چې دا ناسته منځ کې ولې ده؟ موږ څو پېرې دا خبره ذکر کړې وه. خطیب څه شي؟ خطیب تازه شي. صحیح خبره. صرف خطیب تازه کی دعا پکې وغوښتی شي، کوشش دی ښه دی، خو ما وایي صرف خطیب تازه کېږي، دا خلک هم تازه شي که بله. د 2 خطبو په منځ کې فرق دا دی. لکه اوس یو خطبه ختمه کړم ډایرکټ پسې بله شروع کړم، نو ډېرو خلکو ته به پته هم ونه لګي چې ما بله خطبه شروع کړې ده. نو په منځ کې دا فرق سره راولي، دا د ناسته دا د رسول وسلم طریقه وه. بله مسله دلته ذکر کړې ده چې خطبه به یې په ولاړه کوله، او دا د رسول وسلم طریقه ده. او خطبه په ولاړه کول واجب دي، الا دا چې یو سړي عذر وي هغه یې په ناسته کولی شي. په دې باندې قرآن کې هم دلیل دی. قرآن کې کله چې د شام نه قافله راله د تجارت، او په هغه وخت کې د جمعې دا خطبه د مانځه نه وروسته وه، لکه څنګه چې د څه خطبه ده
د اختر او اورېدی لازم نه و. نو کله په مدینه کې فاقه راغلی وه، لوږه وه، سمه لوږه راغلی وه. دې کې یو قافله راغلی اوښان او راشن یې راوړو. بس جومات کې چې څه خلک وي هغه ووتو، تقریبا 11 کسان د رسول صلی الله علیه وسلم سره پاتې شو او نور ټول ووتو. الله رب العزت د هغوی ذکر قرآن کې کړی دی. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، کله چې دوی تجارت ویني پالتو څه ویني هغه طرف ته منډې کي. وترکوک قائمه، او ته یې پرېښودې ولاړ، ته یې پرېښودې څه ولاړ. په دلیل دی په څه؟ خطبه په ولاړ. خاصې دلته د یو مسله ته ذکر کم فایده. اوس یو سړی وایي چې یاره صحابه کرامو څنګه پیغمبر پرېښودو؟ نو دا خبره یاده کوي چې یو خو دا خطبه داسې وه لکه څنګه چې د اختر خطبه ده په هغه وخت کې که څوک یې اوري وایي دې اوري، که څوک یې نه اوري دا دې اوري. دویمه خبره بله دا یاده کوي صحابه کرام ګوره انسانانو، صحابه کرام انسانانو، په انسانانو چې څه راځي دا په هغوی راتلو. درېیمه خبره دا ده چې الله هغه قوم بخلی دی، جنتیان دي. نو اوس ما تا ته څه ضرورت دی چې دا لټون کوو چې دا جو ولې پاسېدلی دی او دا جو څنګه او دا جو کېناستو ولې نه او دا. بله اهمه خبره ته ذکر کړم، موږ په اسلام کې پیدا شوي یو که نه، خو زموږ دا حال دی. او په هغه وخت کې ډېر داسې وو چې هغه نوي نوي مسلمانان شي. دویمه مسله کې اسلام کې وخت شوی هم دی که نه، خو د بعضو مسلو نه دي خبر له. نو ځکه دا ټولې خبرې به مخې ته کېدي، بیا به خبره کې د هغې نه بعد هسې به یو ناپټي څه نه راولي، نه به هسې یو پالتو خبره راولي. خبرې ته اول سوچ وکړي چې دا زه ویمه څه. ښه نو د جمعې خطبه به څنګه کې په ولاړه. دغه حدیث پې هم دلیل دی. او عبدالله بن عمر حدیث دی، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دقه شان واضحه وی رسول الله وسلم به د جمعې په ورځ په ولاړه خطبه کوله، ثم یجلس، بیا به کېناستو، بیا به پاسېدو کما تفعلون اليوم، لکه څنګه چې تاسو نن سبا کوئ. دا د رسول الله وسلم طریقه ده. خو ما دا وایي که چا سره عذري نو په ناسته یې کولی شي. لکه اوس یو خطیب دی بیمار شوی، خطیب دی بیمار شوی دی، عذر ورته راغی، دی په ناسته خطبه کوي، نو دې کې څه حرج نشته، په ناسته یې کولی شي. خو نور طریقه دا چې خطبه په ولاړه کې. ولې په ولاړه؟ رسول وسلم به کوله، دا غټ حکمت دی. خو ولې؟ چې خلک اینی او خلک دا خطیب اینی، او چې کله کس لیدی کېږي نو دا خبره په اورېدونکي باندې هم ډېر اثر کوي، او څوک چې بیانوي د هغه هم توجه د خلکو ته برابري. اوس که چېرته یو کس زه ستاسو په دې منځ کې اوس کښېنم که نه، څنګه چې تاسو کته ناستئ زه دقه شان کښېنم، نو زه به په تاسو کې ورک شم. نو صرف زما نظر به په چا لګي چې کوم مخامخ دی، د مخامخ به په ما لګي، نور خبر به هم نه وي چې دا څه قصه روانه ده او څه نه روانه. نو یو فایده پکې دا ده چې دا خطیب چې ولاړي که نه، او بیا ګوره ولاړ په کوم ځي؟ په منبر. او د منبر تذکره انشاءالله روان درس کې به راځي. دې درس کې ګوره که راشي چې د رسول صلی الله منبر د کمې ونې نه جوړ شوی، د کم لرګي نه، او چا ولې دا منبر جوړ کړی و، او د منبر د جوړولو نه مخکې به هغه خطبه پسې کوله. دا مسلې به راځي انشاءالله. نو د امام خطیب چې په منبر باندې ودرېږي، یو ګوره منبر دی، په منبر بیا ودرېدو، نو ټول خلک ورته ښکاري، او دې خلکو ته ښکاري. نو دې کې فایده خطیب ته هم ده او فایده اورېدونکو ته هم ده. بله مسله هغه دا یاده کوي چې خطیب چې کله خطبه کوي د ده خو به مخ جومات والا ته وي، دا خو واضح ده، او د جومات والا او د اورېدونکو مخ به هغه خطیب ته وي. دې باره کې ډېر آثار دي، نو توجه به ټول هغه سته هغه خطیب دی. ورسره دا مسله یاده کوي چې د جمعې خطبه چې څوک وکړي پکار دا ده چې مونځ هم هغه وکړي. دا طریقه ده اصل. خو که چېرته یو کس خطبه وکړي
او بل منځو کې نو دا جایز دي او د مسلې نه چې سړی کله خبر نه وي که نه نو دې عجایبات بیانوي لکه ما پسې ورځ یو کس راغی یاره یو عجیبه کار وشو بس اخره زمانه ده ما څه چلو شو وایي زمونږ جومات کې چې دی خطبه یو کس وکړه مونځ بل کس وکړو دا چې اوس دوی ځان ته علما وایي او دوی ځان ته پوهه وایي نو هلکه ما ته دومره ولې غوسه کېږي طریقه خو د هغوی څه ناروا خو نه وه پکار دا ده چې خطیب په خپله منځو کې خو کله خطیب بیمار خطبه یې وکړه نشي کولی او مانځه ته یې بل کس ور مخکې کړو نو دې کې څه ګناه خو نشته نه د جمعې په مانځه کې خلل راځي دا مسله یو ځای کې نه ده بیان شوې چې لازم به خطیب لمونځ پړاوی خو غوره طریقه دقه ده ولې ځکه چې دا د رسول وسلم طریقه ده رسول وسلم به په خپله خطبه کوله په خپله به یې لمونځ کو وروسته صحابه کرامو هم دا طریقه وه خو که چېرته دې نه به عادت نه جوړې خو که چېرته کله ناکله داسې وشوه چې خطبه یو چا ورکړه مونځ بل چا وکړو نو د دې سره د جمعې په منځه کې څه خلل هغه نه راشي درې مسلې ډېرې اهمې یوه زما خطیبانو ته مقررینو ته واعظینو ته دا نصیحت د زړه د کومې نه دی د یو ورور د یو ملګري که هغه هر مکتبه فکر واري که هغه سلفیان دي بریلیان دي دیوبندیان دي حیاتیان مماتیان او که هر څه دي د خلکو وختونه هغه مه ضایع کوئ د خلکو د وختونو قدر کوئ ونه رسېدی زه خپل ځاني د الله کمزوری بنده یم خو زه ډېر سخت په دې خبره خفه کېږم چې زما درس کې ما سره کس کیني او دته مسله نه یاده خفګان یوه وجه دی ډېرې وجې کېږي یوه وجه دی چې ولې د ده دا وخت ضایع کېږي ځکه زه تاسو نه تپوسونه م کوم درس منځ کې دا څنګه او دغه ولې او داسې څنګه کله ناکله زموږ دا ملګري دا چې دا ریکارډینګ کوي که نه دوی په دې موبایل کې ګوتې وهي د سیټ کولو لپاره هسې خو نه یې لګیا که زه دوی ته کار شم اوس یو سړی ما دوی ته ولې کارېږي خو دغه لپاره لګیا زه دې ته په دې کار شم ځکه چې زه په ده خفه کېږم زه یم چې دی دومره راغلی چې دی زما دا خبره واوري تا ټیم ورکړی تا کار پرېښودی تا خوب پرېښودی تا بچي پرېښودي تا دنیا پرېښودی ته راغلی هلته ما ته ناست نو زه خو ستا په ټیم پورې لوبې نشم کولی الله ومن هدي تپوس کړي دویمه دا چې زه دلته څه له ناست یم یاره زه خو خلک پوه کوم په دین باندې نو خلک پوه شو وی نه نو چې پوه نه شو نو بیا ته څه ناکامه شوې نو ځکه زه دوی ته یم چې وختونه د خلکو مه ضایع کوئ وختونه څنګه ضایع کېږي نه نه وختونه څنګه ضایع کېږي زه خو یم ضایع کېږي څنګه کیسې ورته کوي چې پالتو زه د مولوي صاحب د طرف نه وایم د هغه د طرف نه وخت خلک د خلکو څنګه ضایع کېږي دا خو د هغه د طرف نه خپل وخت ضایع کوي هغه دې ضایع کوي د هغه سره زموږ کار نشته بارک الله فیک لنډه خبره وکړو تاسو ډېره اوږدې ته لاړئ چې دې خلکو ته صحیح دین بیان نه کړي د تر دې خلکو وخت ضایع کړي دوی ته صحیح دین بیان کړي الله څه وایي د الله پیغمبر څه وایي قرآن څه وایي حدیث څه وایي که قیسې ورته بیانوي باسنده قیسې فایدهمنې قیسې قرآن او حدیث والا یا که عامې قیسې چې رښتینې کله ناکله قیسه خو ستا قیسه راغستې ده چې زمونږ پلانی شیخ هغه په هوا الوتو هلته بزرګ و هغه په ځمکه کې ننوتو پلاني چې دی ما له لاړې راکړې هغه لاړې ما وسکې اوس د لاړو قیسه چلېږي یو بل په کوم پرون ابرز مې یو واورېد هغه هم لاړې څکلي دي دا اوس د عوامو هغه وخت ضایع کول او عوامو ته خوشحاله دي او ته سبحان الله سبحان الله کوي نو دا وخت ضایع کول دي د خلکو ته هغه څه بیان کوي چې د خلکو ته څه دی ضرورت دی بیا موږ زموږ په علاقو کې خفه کېږو به نه هلته عادتي یو څو خطبې چلېږي عادتي یو څو مسلې دي په مخه یې بیانو
زموږ یو خپل قصه کوله او یو مولوي صاحب یاد کو وی هغه اوس مړ دی وی هغه به د جمعې په خطبه کې دقه یو قصه کوله چې د قیامت ورځ 50,000 کاله او دا چې تقسیم کې په دنیا باندې نو دومره شي او دومره شي او دومره شي بس وی دا موږ واړو دا موږ اورېدو دا موږ اورېدو وی موږ خو هغه ته څه ویلی نه شو ځکه چې موږ کشران وو په وخت کې او بیا مولوي صاحب ته چا پلار ووایي چې ته لکه داسې مه کوه داسې کوه ځکه چې خلک یرغمال کړي غږ خو ته نه شي کولی تپوس ته نه شي کولی نو بس هغه یو مشر نه ونه شو بیا هغه وایي چې یاره صاحبیاک صاحب په دې خبره خو تا موږ پیچې کوو زه به کې دې عمر ته راورسېدم ستا دغه یو قصه ده ته چې به بینک کې ولګې ته به بینک کې ښایي ځکه چې د حسابونه دله ښه درسي دلته ته ناستې تا موږ ته چېرته یو ورځ مسله بیان نه کړه موږ پوه شو په دې باندې چې د قیامت ورځ 50,000 کاله ده صحیح شو نور څه خو پسې مو ووایه که نو بیا ما ورته ووایي هغه مشر غریب خو ښه خبره کړې ده خو مشر د دې نه خبر نه و چې د مولوي صاحب سره نور څه شتي نه چې تا ته بیان کړي په دې ځای چې کښېني سبا څه خو به بیانې که نه داسې خو نه ده چې ته قصې بیانې بس 50,000 کاله 50 بس پکې لیلا مجنون قصه بیانې دا طبعي نه ده ته په منبر ناسې قصه د چا بیانې لیلا مجنون قصې یا بعض ناسې خپلې قصې بیانې بعض پکې لګیا دي خپل سفریات بیانوي د چې سهار راووتم هلته لاړم بیا هلته لاړم بیا هلته لاړم بیا هلته لاړم بیا اوس وایي ستاسو خواله راغلم او څوک نورې کارنامې بیانوي او څوک نورې بیانوي دا خو د خلکو وخت ضایع کول دي الله به تپوس کوي هر یو کس به الله تپوس دا کسان ستا خواله راغلي ها اوس دې کس کې کوتاهي ده دا دی پوه شه او د کار پوه شه خو عالم به خپله ذمواري سرته رسوي چې عالم کړې ذمواري سرته نه رسوله عالم رانیوی کېږي او د ده نه به تپوس کېږي ښه بله خطیب له دا پکار دي چې دې کله د جمعې خطبه تیاروي که نه د جمعې په شپه کېناستو چې سبا زما خطبه ده ته سوچ وکړه چې دې کلي کې څه روان دي ته کلي کې که نه ته په ښار کې ستا محله کې هر ځای کې چې ته سوچ وکړه دلته څه دي دلته یاره نن سبا دا مسله ډېره عامه شوې ده او دا مسله ګناه ده په دې کول ګناه دي سبا له ته په دې باندې ښه ښکلې تفصیلي خبره وکړه ته نه غلطه مې ووایي ښه په دې علاقه کې یو کار روان دی چې ډېر ښه کار دی سبا له په دې تفصیلي خبره وکړه او خلکو له تیزي ورکړه شاباشي ورکړه هسې که په دې باندې د ټولو عمل شروع کړو زموږ د معاشرې به څنګه شي صحیح به نه شي موږ ته زموږ غلطۍ څوک ښیي نه چې تاسو کې دا غلطي ده او که ښیي چا ته یې ښیي چا ته یې ښیي غریب ته یې ښیي په دې غریب باندې ټوله خطبه هم پیټ کوي خو نور عام معاشره کې دی چاته نه شي ویلی چې د دا مسله د کې دا مسله د کې دا مسله خان صاحب ملک صاحب مالدار جیداد ور هغوی خو بلکل نوم نه لري هغه وی انسانان دي او انسانان څه دي کمزوري دي خطاکار دي او دا غریب څه دی دی په ملایکو کې دی د ده نه به غلطي نه کېږي که وشو د سره به حساب کړي پکار دی چې موږ د جمعې په ورځ کښېنو د شپې چې سبا له به زه دا ټول کلی به را جمع کېږي زه به ورته څه بیانوم ورسره دا مسله یاده کوي ګوره بیا چې ته کله عنوان جوړی که نه چې زه به په دې خبرې کو ته به څه وایې څنګه به یې وایې دا هم جوړ کړه دا بس دلته راشي وایي یاره وایي عربو علماو سره وي لاس کې پاڼې زارېږه وایي زموږ دا خولې نه یې پشم روانې وي نو سره پاڼې نه ورسي تاسو ته پته شته دی پاڼې څومره اهمیت دی زما سره اوسه پورې پرتې زما د دعوت الحمدلله 14-15 کاله وشو که دې نه زیات نه شي ما چې اول پیر کوم بیان کړی د هغې لپاره ما څه لیکلي هغه ما سره اوس پراته دي دی جمع کوم نو زه چې کوم ځای ته هم ځم که نه یو خو درس یې لکه د کتاب خو واضح زه به کتاب شرحه کوم خو عام بیان کوم ذکر کېدم عنوان دا دی لکه عنوان مثال کې غلا هسې مثال غلا کول عنوان غلا کول د غلا تعریف غلا کول څه ته وایي صحیح شو دا مسله موږ حل کړه شریعت کې
د غلا کولو څه حکم دی قرآن او حدیث د صحابه کرامو کې څه اقوال هغه پې ذکر کړه دا ټول خلک تفسیري نه لیکي هسې نقطې ګورئ دا پاڼې چې دا صحیح دا نقطې چې دته ذهن کې دا مسله سي پرته ښه د هغې نه بعد په څومره غلا کولو باندې حد قایمیږي بله مسله لاندې دا حد قایمول د چا کار دی بله مسله شو د هغې نه لاندې د غلا د خورېدو په معاشره کې اسباب څه دي ولې غلا کېږي او ولې غله ډېرېږي صحیح شو که نه ده د دې غلا د ختمولو طریقه څه ده چې دا غله کم شي دا به زما د بیان اخرنۍ نقطې او د دې نه بعد وصلی الله وسلم علی نبینا محمد پوه شوئ تاسو اوس که نه که زه په دې انداز باندې تاسو ته د غلا په باره کې خبره وکړم تاسو پې ونه رسئ ها اوس ما شروع کړه د غلا په باره کې غلا په شریعت کې یو لویه ګناه ده بله ورځ موږ تلي وو پنجاب ته او د دې ځینې قصه بدله شوه دا اوس د بل ټیشن راولي نو هلته بیا بله قصه نو بله قصه نو بلې پسې بله قصه او په قصه پسې بیا بله قصه اخر د خطیب صاحب نه په خپله دا ییر شو چې ما بیانول څه په خپله ته ییر شي ما ته پته زموږ خو تجربه ده که نه که زما مخکې سړی کښېنه او دی د خبرې شروع کړي ما ته اندازه لګي چې د ده نه اوس د ده دا خبره یېره شوې ده یا تې ورکه شوې ده دله اوس یو ټن نه ورځي ځکه چې ته چې دومره لرې لاړې راګرځې په څه یوه طریقه شتي د راګرځېدو په هغې عوام نه پوهېږي یو طریقه شتي خو هغه هم ډېره ګډه وډه طریقه ده هغه دا چې ته اوږده قصې وکړې لکه اوس ما د غلا باره کې خبره شروع کړه ولاړم چېرته پنجاب ته او د پنجاب نه جو بیا خو اخوا ملکونه او چې څه دي جو هغه مې ووایي بیا مې په اخره کې دا ووایي دا اوس طریقه ده او د خبرې مقصد مې وی دا و نو د خبرې مقصد ستاسو تا خو زموږ دماغ را وبهوله موږ دې پوه نه کړو چې غلا څه ته وایي او غل څه ته وایي نو په اخره کې څه ووایي د خبرې مقصد مې وی دا و چې غلا کول په شریعت کې څه دي حرام دي نو پکار ده د خطیب له چې دی فایدهمنه موضوع بیانه کړي چې خلک ترې څه والي فایده ترې والي بله مسله دا ډېره اهمه خطبه په پښتو کې کول جایز دي او که نه نو دا یاده کړئ دا مسله الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې موږ چې هر قوم ته نبي لېږلی دی الا بلسان قومه هغه قوم په ژبه کې موږ لېږلی دی اصل کې د دې خطبې مقصد څه دی خلکو ته واعظ نصیحت کول مقصد دا دی که دا وعظ او نصیحت په عربۍ کې کېږي که دا په انګلیش کې که دا په پښتو کې که دا په اردو کې خلک پوه کول غواړي او دا زموږ د مولیانو صاحبانو دا مسله کمزوري دی وایي چې نه لازم یې په عربۍ کې کوي وجه څه ده وایي رسول وسلم ټول عمر په عربۍ کې کړې ده نو بیا دی په بله مسله کې راګیرېږي او هغه ده دوی د هغې دپاره بل بدعت جوړ کړی دی هغه بل بدعت څه دی خطبې نه مخکې تقریري ګوره چې کله دې صحیح مسله پرېښوده نو ضرورت څه ته راغی بدعت اول خو ما په دې پوه کې خطبه او تقریر کې فرق څه دی دویمه وایي ته چې را تقریر کې زه ستا دپاره به د تقریر ووایم دا په کومه ژبه کې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د پښتو کې تقریر کړی خطبه خو ته وایي چې په بله ژبه کې نه کېږي ځکه چې پیغمبر په بله ژبه کې خطبه نه ده کړې صحیح ده موږ یې منو خو آیا پیغمبر عام تقریرونه چېرته پښتو کې کړي نو ته یې څنګه کوې پښتو کې په دې کې راګیرېږي نه او که چېرته دا مسله داسې وی پیغمبر الله رالیږلی د دین د بیانولو دپاره د واضحه به یې ویلو چې ګوره خطبه دا صرف په عربۍ کې ده نو خطبه په پښتو کې او ګوره څومره مزه کوي یو خو دې تقریر ختم شو خطبه به ته کوې ښکلې مزیدارې دوه خطبې په ولاړه په پښتو ژبه کې بل خلک به هم راځي اورېدو له اوس زموږ په علاقو کې خلک رامنډې وایي اخري ځان څه له رارسوي اگر دوو خطبو له نام نهاد خطبو له نام نهاد ته په دویم چانس بس هغه حمد پکې ووایي او اکثر پکې سورة الکوثر ووایي انا اعطیناک الکوثر او بیا یو دعا سټارټه شي اوږده اکثر پکې دا قاریان او کمزوري مولیان پرې خپله دعا هم نه قبلېږي چې زه څه یم دی د کتاب نه یاد کړي
نو دې څه پیدا شو که د دې په ځای د ښکلې مزېدارې موږ ته دوه خطبې په پښتو کې کړی وي مزېدارې نو یو خو به خلکو توجه هم ورکړی ځکه چې هلته یې خطبه اورېده څه دي خطبې ته چې کېناستې بیا به یې لازم اوري مسلې به راځي روان درس او تقریر ته چې کېنې اورېدی لازم نه دي پته ته ولګېده که نه نو هلته بیا موږ تقریر له ځان نه رارسو ځکه تقریر خو تقریر دی نو موږ به سله ځو موږ به ځو خطبې له نو خطبه ټوټل 2 منټه ده مولوي صاحب په عربۍ کې 2 ټکي ووایي زموږ په سر د پاسه واوړي بس خطبه وشو ودرېږي بس ټول بړي راکاږي اوس د مانځه ته ودرېږي نو ځکه دا مسله یاده کړي چې خطبه اصل مقصد دا دی چې تا ته مخامخ کوم خلک ناست دي دا پې څه کا پوه کا بیا ډېرو ته وګوره لکه اوس دلته اکثر څه ناشي دا ملک د عربو دی چې عرب خلک ډېر دي نو داسې نشي کېدی چې اوس ته دلته د اردو خطبه کې د پښتو یا د فارسۍ کې او ناس پکې عرب هم دي بیا عربي ژبه ښه ده ځکه چې عربۍ کې قرآن هم راغلی حدیثونه هم دي عام خلک په عربۍ پوهېدی شي ها یو ځای کې اوس داسې شي کېږي لکه بعضو جالیاتو والا دا پروګرامونه دي چې د کمپنیانو کې د جوماتونه نه په دې کې خطبه په اردو کې ایښودي ای کېږي ځکه چې هغه مخامخ ټول چې کم ناسي یا اردو ژبې والا دي او یا په اردو باندې پوهېږي نو بیا دې صحیح ده که داسې نه نو بیا نه ده پکار